د مور جالبه کیسه ده. و یو مور د خپل ناروغ زوی د کټ خواته ناسته وه او ژړل یې. ملایکه راکښته شوه، مخ یې د مور خواته کړ او ورته وویل: ای مورې، زه د الله تعالی لخوا راغلی یم، هغه پر تا رحمت کړی چې ستا یوه هیله پوره کړم. ووایه له هغه نه څه غواړې؟ مور ملایکې ته مخ کړ او ورته وویل: له الله څخه غواړم چې زما زوی ته شفا ورکړي. ملایکې وویل: پښیمانه کېږې خو به نه؟ مور ځواب ورکړ: نه. ملایکې وویل: اوس دې زوی روغ شو، خو تا کولی شوې چې د خپل ړندو سترګو د لیدو غوښتنه دې کړې وای. مور مسکي شوه او ورته وویل: ته یې نه شئ احساسولی. کلونه تیر شول، زوی ستر او بریالی انسان ورڅخه جوړ شو او مور به هم د زوی بریالیتوبونه په مینه ولمانځل. زوی واده وکړ، له خپلې مېرمنې سره یې ډېره مینه درلوده. یوه ورځ زوی مخ مور ته ور واړول او ورته وویل: مورې، نشم کولی څنګه درته ووایم، خو اصلي ستونزه دا ده چې زما مېرمن له تا سره یو ځای ژوند نسي کولی. غواړم تا ته یو ځان ته کور پیدا کړم تر څو ته هلته جلا ژوند وکړې. مور زوی ته مخ ور واړول او ورته وویل: نه زویه، زه د پخو عمر خلکو ځای ته ځم او له خپلو همزولو سره ژوند کوم او حسابه یم. مور له کور څخه بهر شوه، یوازې کېناستله او پر ژړا بوخته شوه. ملایکه بیا راکښته شوه او مور ته وویل: ودې لیدل چې ستا زوی له تا سره څه وکړل، اوس پښیمانه شوې؟ غواړې ورته ښرا وکړې؟ مور وویل: نه پښیمانه یم او نه هم ښېرا ورته کوم. ته څه پوهېږې؟ ملایکې وویل: بیا هم د الله تعالی رحمت پر تا شوی او کولی شې هیله وکړې. اوس وایه، پوهېږم چې له الله څخه د خپلو سترګو لید غواړې، صحیح ده؟ مور په ډاډ سره وویل: نه. ملایکې په ډېرې حیرانتیا سره وویل: نو څه؟ مور ځواب ورکړ: له الله څخه غواړم انګور مې ښه او زړه سوانده ښځه وي او وکولی شي زما زوی بختور کړي، ځکه زه نوره هلته نه یم چې له خپل زوی څخه څارنه وکړم. د ملایکې له سترګو څخه اوښکې روانې شوې او د اوښکو 2 څاڅکې د مور په سترګو ورتوی شول او سترګې دید پیدا کړ. کله چې مور د ملایکې اوښکې ولیدې، ورڅخه ویې پوښتل: ملایکې هم ژړا کوي؟ ملایکې ویل: هو، خو یوازې هغه وخت اوښکې تویوي او ژاړي کله چې الله جل جلاله وژاړي. مور پوښتنه وکړه: الله جل جلاله هم ژاړي؟ ملایکې ځواب ورکړ: الله جل جلاله همدا شیبه په لیوالتیا د خپل خلقت چې نوم یې مور ده ژاړي، یعنی چې مور ژاړي، الله تعالی هم ژاړي. هیڅوک او هیڅ شی نشي کولی له مور سره پرتله کړي.